په دې کې شک نشته چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او تورستان ډېره هڅه کوي چې زموږ دا لرغونی ولایت په امنه کړي. بنان دغه عملیات چې تېره ورځ زموږ د خاصه قطعاتو د قومندان او دوی د منصبینو د خوا څخه په اوله ناحیه کې ترسره شول چې الحمدلله تاسو ولیدل چې ډېر تعداد مهمات، تجهیزات، نظامي تجهیزات او هغه توفنګچې سلاوې چې په دې کې په ښار کې په تروریستي پیښو کې د دې څخه استفاده تروریستانو کول، البته چې خفقنداره توفنګچې دي او یو تعداد نور نظامي تجهیزات زموږ لاسته راغلي دي. د دې ترڅنګ تاسو ولیدل چې موږ تېره ورځ د براباد په سیمه کې چې اتمه نایه د بېسود ولسوالۍ سرحد دی، دلته هم موږ د تورستان یو ډیپو کشف کړه او هغه مو د قانون منګول ته وسپارل. همدا شکل همداراز تاسو په یاد لرئ چې موږ د بېسود ولسوالۍ کې د تورستانو یو بل د مین مرکز چې دوی ماینونه جوړول او په ښار کې زموږ بېګناه هېوادوال په هغوی شهیدانول، موږ هغه هم کشف کړه او د مظلومینو سره مو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. تاسو وینئ چې کلاشینکوفونه هم دي، په دې کې تقریبا 25 مله مختلف النوع هغه توفنګچې چې د دې څخه تورستانو د ښار په تروریستي پیښو کې استفاده کول، همدغه توفنګچې او خفقنداره توفنګچې دي. په ضمن کې تاسو وینئ چې هغه مختلف دوربینونه دي، د شپې دوربینونه په دې کې شامل دي چې تورستانو د لیزري سره دوربینونو څخه استفاده کول او زموږ امنیتي ځواکونه په نښه کول. همداسې مختلف مهمات او تجهیزات په دې کې شامل دي. لکه څنګه چې تاسو په تېره هفته کې ولیدل چې موږ 3 خوندې مظلومانه په شهادت ورسولې چې یو نفر مشکوک مظلوم کس د یو رکشې سره بالفعل په رویداد د قضیه کې چې الحمدلله زموږ سره اوس څه انکشافات مخته شته دا هم ګرفتاره کړی دی او تقریبا یو ورځ بعد مو یو بل مشکوک کس د یو خفقندار توپنچې سره په هماغه محل کې نیولی دی چې 2 نفر نیول شوي دي. قضیه الحمدلله تر ډېره حده پیشرفت کړی دی. زه اطمینان درکوم چې ژر تر ژره به د دوی مکمل ګروپ د دې تورستانو ګرفتار او د قانون منګول ته وسپاري.